بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلامي نظام تشکیلاتي چوکاټ لسم پیغام. حکومت پنځمه برخه. د حکومت دنده د شریعت د مقاصد ساتل. دوستانو، فاروق اعظم یم. نن د 1404 هجري شمسي د زمري د میاشتې څلورمه ده. په تیرو پیغامونو کې مو وویل چې د اسلامي حکومت دنده د شریعت د مقاصدو تطبیق دی. د شریعت د مقاصدو تطبیق د ټولنې د ژوند ټول اړخونه تنظیموي، له فردي ژوند نیولې تر ټولنیز، اقتصادي، سیاسي او کلتوري چارو پورې. که چیرې د شریعت مقاصد په سم ډول تطبیق سي، نو نه یوازې به د اسلامي ټولنې افراد د روحانیت او اخلاقو له لحاظه ښاغلي وي، بلکې د ټولنې د اقتصادي پرمختګ، ټولنیز عدالت او رواني سوکالۍ لپاره به هم قوي بنسټونه جوړ کړي. په تیر پیغام کې مو وویل چې د دین ساتنه د شریعت له ضروري مقاصدو ده. موږ دا وویل چې د دین ساتل پر فرد، مسلمانې ټولنې او حکومت فرض دي، او د هغه علم هم فرض دی. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. د دین په تعریف کې مو وویل چې دین د بندګانو رابطه د خپل رب سره او د بندګانو خپل منځي رابطه ده. د رب سره د بنده رابطه د مذهبي علومو په زده کړه او تطبیق، او د بندګانو خپل منځي رابطه د دنیوي علومو په زده کړه او تطبیق تړلې دي. د دیني او دنیوي دواړو علومو زده کړه د دین برخه ده، او تطبیق یې د دین د ساتنې لپاره پر فرد او حکومت په خپل اندازه کې واجب دي. په ټولنه کې چې هر یو د دغو دواړو علومو کمزور سو، په هغه اندازه د دین ساتنه کمزوره ده او عاملین یې ګناهکار دي. په اوسني پیغام کې د نفس، ځان یا ژوند پر ساتنه خبرې کوو. د ځان ساتنه د شریعت د ضروري مقاصدو څخه دی. اسلام د بشر د دنیا او آخرت د ښکلا لپاره یو جامع نظام، او شریعت بیا د اسلام د تطبیق لپاره یو مکمل ضابطه حیات دی. د اسلامي شریعت مقصد دا دی چې د انسان د دین او دنیا مسالې او ګټې خوندي او له مفاسدو او ضررونو شرونه یې وساتي. په تیرو پیغامونو کې مو ویلي دي چې د اسلامي حکومت اساسي دنده د شریعت مقاصدو تطبیق دی. د شریعت مقاصد له قرآن، سنت، اجماع او عقل څخه اخیستل سوي دي، او د انسان د ژوند ټولو اړخونو ته اصول او هدایت وړاندې کړي دي. د شریعت بنسټیز هدف یا مقاصد شریعه د فرد او ټولنې د صلاح و فلاح لپاره ټاکل سوي دي. علماو د شریعت مقاصد په دریو غټو برخو ویشلي دي، لکه ضروريات یا د ژوند اړینې ګټې، حاجیات یا د ژوند اسانونکو ګټې، او تحسینات، نظم ورکوونکي یا د ژوند ښایسته کوونکي ګټې. موږ دا درې سره برخې په تیر پیغامونو کې مختصر تشریح کړي دي. همداراز مو د اړینو یا ضروري ګټو د خوندي کولو د بحث په سلسله کې په تیر پیغام کې د دین تر ساتلو یا حفظ دین وروسته دا د په اوسني پیغام کې د ځان یا ژوند پر ساتلو یا حفظ نفس باندې خبرې کوو. حفظ نفس څه دی؟ د شریعت مقاصدو په بحث کې حفظ نفس عبارت دی د انسان د بدن، ژوند، عقل، کرامت او د عمومي خیر ساتنه. په اسلام کې قانوني مسایل د اخلاقیاتو سره د انسان د کمال لپاره مچ سوي دي. امام محمد طاهر ابن عاشور رحمت الله علیه وایي چې حفظ نفس یوازې د انسان جسمانی او فزیکی ژوند نه، بلکې د انسان کرامت، شخصیت او حقوقو خوندیتوب هم دی. امام شاطبی رحمت الله علیه چې د شریعت د مقاصدو د تشریح څلی دی، په خپل کتاب الموافقات کې لیکي شریعت د دې لپاره وضع سوی دی چې د مسلمان د دنیا او آخرت 5 ضروري مصالح وساتي: دین، ځان، عقل، نسل او مال. هغه فرمایي ټول هغه احکام چې الله تعالی وضع کړي دي
یوازې د دې دپاره دي چې د انسان ژوند وساتل سي او له هلاکېدو او زیان څخه خوندي پاتې سي. شاطبي رحمت الله علیه وایي چې ژوند اصل او هدف دی او نور ټول اهداف د دې تابع دي. که نفس ونه ساتل سي نورو مقاصدو کې هیڅ نه پاتېږي. د شریعت مقصدونه د ضروري شیانو ساتنه ده او له هغو څخه یو د نفس ساتل او دوام یې دی. حفظ نفس د انسان د ژوند جسم روح او عقل ساتنه ده او شریعت دا د انسان طبیعي حق ګڼي. حفظ نفس معنا د انسان د ژوند ساتنه او د هغه له هر ضرر وژنې او تباهي څخه مخنیوی. حفظ نفس د شریعت له بنسټیزو مقاصدو څخه ګڼل کیږي ځکه چې ژوند د نورو ټولو حقوقو اساس دی. که ژوند نه وي نه عقل پاتېږي، نه دین، نه نسل او نه مال. ژوند د الله نعمت دی. نه خپل شخص حق لري چې خپل ژوند ته تاوان ورسوي او نه بل څوک حق لري چې د ژوند د خطر سره مخ کړي. د قرآن کریم ګڼ شمېر آیاتونه او نبوي احادیث د انسان د ژوند ارزښت بیانوي. ژوند الهي امانت دی چې باید ضایع نسي. دا امانت باید وساتل سي او صحیح سالم وساتل سي. الله عز وجل فرمایي هغه نفس مه وژنئ چې الله یې وژنه حرامه کړې ده مګر په حق سره. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. بیا فرمایي چې ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. او بیا فرمایي که چا د یو انسان ژوند وژغوري لکه چې د ټول بشریت ژوند یې ژغورلی وي. ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. صدق الله العظیم. حفظ نفس یوازې د وژنې مخنیوي او جسماني نجات نه دی بلکې د هر هغه ضرر او ګواښ څخه د ځان ساتنه ده چې د انسان ژوند او کرامت دواړه دغو ته خطر پېښوي لکه ناروغي، فقر، تحقیر، جهالت او نفسي و رواني فشارونه. دوستانو اوس غواړو د حفظ نفس مفهوم، اهمیت او فلسفي بنسټ ته یو لږ نظر وکړو. امام اعظم ابي حنیفه رحمت الله علیه د ځان ساتلو د اهمیت په باره کې فرمایي که څوک مجبور سي داسې عمل ته چې د ځان له منځه وړلو ویره یې وي نو روا ده چې د شریعت رخصت یعنې د ژوند ژغورلو لپاره حرام شی خوړل اختیار کړي. علامه شامی ابن عابدین وایي ضرورت حرامو ته جواز ورکوي او ځان یعنې ژوند په هر حال کې محترم دی. الضرورات تبيح المحظورات والنفس محترمة في كل حال. امام ابو حمید الغزالی رحمت الله علیه په المستصفا کې لیکي د نفس ساتنه دومره مهمه ده چې د قصاص حکم د نفس د خوندیتوب دپاره وضع سوی دی. امام غزالی په احیاء العلوم کې فرمایي چې نفس د انسان د ژوند او وجود مرکز او د عقل موتین دی. که نفس له منځه ولاړ سي نو ژوند او د ژوند ټولې معناوي هم له منځه ځي. د هغه په وینا حفظ نفس د شریعت بنسټیز هدف دی. د انسان شریعت د انسان د ژوند ساتنې لپاره راغلی دی. حفظ نفس دین اساسي اصولو څخه دی ځکه چې که ژوند له منځه ولاړ سي نو د دین د عملي کولو امکان نه پاتېږي. د نفس ساتل د ژوند بنسټیزه اړتیا ده. په د ژوند ساتلو په منظور د مفاسدو او خطراتو مخنیوی، دفع الفساد عن النفس یا له هغو خطرونو د ځان ساتنه چې ژوند ته زیان رسوي. دلته د هغو ګواښونو او خطرونو مخنیوی مطرح دی کوم چې د انسان ژوند له منځه وړي یا یې زیانمنوي لکه د قتل، ځان وژنې، د تاوتریخوالي، خطر روحي، شکنجې، د ظلم، توهین، د مخدره موادو استعمال او د وبا او نور ناروغیو مخنیوی. که د انسان ژوند په جدي خطر کې وي شریعت اجازه ورکوي چې د ژوند د ساتنې لپاره حرام شیان وخوري او وڅښي. الله تعالی فرمایي فمن اغتر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. صدق الله العظیم. اضطرار او ضرورت د نفس د حفظ سبب ګرځي چې ځینې احکام موقتا بدلیږي. امام شاطبي رحمت الله علیه فرمایي
په اضطراري حالاتو کې مسلمان ته جواز دی چې هغه څه وکړي چې د هلاک مخنیوی کوي او نفس ساتي، حتی که د ظاهري حکم خلاف هم وي. د انسان د ژوند د ژغورنې لپاره یا له لوی ضرره د خطا د نجات لپاره د کوچني ضرر قبلول چې د حکم ترک دی غوره ګڼل کیږي. د حنفي مذهب مشهور عالم ابن عابدین لیکي که یو څوک د لوږې له امله د مرګ له خطره سره مخ وي نو روا ده چې د مردار غوښه تر هغه حده وخوري چې ژوندی پاتې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي له دوو ضررونو څخه کوچنی ضرر غوره کړي. ارتکبو اخف الضررین. الله فرمایي چې الله خوښوي د هغه اسانتیاوې ومنل سي لکه څرنګه چې هغه نافرماني نه خوښوي. ان الله يحب ان تؤتي الرخصه كما يكره ان تؤتي معصيه. فقهي قاعده دا ده چې الضرورات تبيح المحظورات. ضرور حالتونه حرام شان روا کوي. ضررونه دفع کول د ګټو د ترلاسه کولو مقدم دي. حفظ نفس په شریعت کې د انسان د جسم و روح ساتنه یا په بل عبارت د انسان د ژوند صحت، عزت او کرامت ساتنه ده. د دغه مقصد د تحقق لپاره باید ټول هغه مفاسد چې د انسان ځان او ژوند ته ګواښ پېښوي وپېژندل سي او له منځه یوړل سي. دغه مفاسد یوازې د یو چا په جسمي زیان پورې محدود نه دي بلکې اقتصادي، روحي او ټولنیزې ستونزې هم پکې شاملې دي. د شریعت دغه اهم ضروري مقصد یعنی حفظ نفس ناسم فهم او ناسم تطبیق د اسلامي امت د اوسني ذلت، اقتصادي انحطاط، سیاسي استبداد، د دین په نوم خرافات او نور وروسته پاتې سبب ګرځېدلی دی. البته موږ ته ویل سوي دي چې د ځان ساتنه فرض ده، خو په ډېر ساده مفهوم چې ځان اور و اوبو کوی ته ماچوه او له غره مه راغورځوه، خو د ځان ساتنه د هغه په اصلي او وسیع مفهوم نه ده راته تشریح سوی. که مسلمان غواړي کامیاب او عزتمند ژوند ولري نو باید د شریعت د مقاصدو او په هغو کې د حفظ نفس ژوره فلسفه زده کړي او د هغه د اخلاقي، اقتصادي، ټولنیز او روغتیایي اړخونو تطبیق جدي توجه وکړي. د قتل منع کول ځکه ضروري دي چې د ژوند ساتل واجب دي. د ځان دفاع ځکه جواز لري چې د ژوند ساتنه لومړیتوب لري او طبي مداخله ځکه جایزه ده چې ژوند په ساتل کیږي. ابن عاشور رحمت الله علیه په مقاصد شریعه اسلامیه کې وایي د نفس ساتنه د شریعت له لوی مقاصدو څخه ده. له همدې سببه شریعت د وژنې او تیري په وړاندې جزا ټاکلې ده. علامه شهاب الدین احمد بن ادریس القرافي په خپل مشهور کتاب الفروق کې وایي د ځان ساتنې موخه دا ده چې انسان د خپل بدن او روح له اړخه په امن کې ژوند ولري. په شریعت کې د حفظ نفس هدف دا دی چې انسان د ژوند له هر ډول ضرر او ګواښ څخه خوندي وي او عزتمند ژوند وکړي. که یو څوک فرض لمونځ کوي او ویني یو ړوند لار خطا کړې ده، ساعته روان دی لویږي، دغه کس به لمونځ خطا کوي او معذور سړی به له څلوېدو ساتي. یا د یو چا روژه وي او ګوري یو څوک په اوبو کې غرقېږي، هغه به اوبو ته ورلویږي او غرق ته به نجات ورکوي. که څه هم فرض فکر کوي اوبه به روژه به ورماته کړي. دلته تر فرض لمونځ او تر فرض روژې د انسان د ژوند ژغورل اولویت دی. همداراز د انسان د آرام ژوند لپاره باید مفاسد لکه جسمي تاوان، اقتصادي ستونزې، روحي فشارونه او ټولنیز بې عدالتي دا له منځه یوړل سي. غواړو دوستانو د حفظ نفس یا ځان ساتنې پر لارو یو څه غور وکړو. د دغه لارو څخه یو د ژوند د حق ساتنه ده. ژوند د الله تعالی یو نعمت او امانت دی او دا نعمت او امانت باید ضایع نسي بلکې د خطر وژلو یا زیان رسولو څخه وساتل سي. یوازې الله تعالی د ژوند ورکولو او اخیستلو واک لري. بل هر څوک یا بله قوه چې د انسان ژوند تهدیدوي د هغه مخنیوی شرعا لازم دی. قصاص هم دلته مطرح دی. د ژوند ساتنه نه یوازې د فرد اوسایي لپاره مهمه ده بلکې د ټولنې د نظم، امنیت او ثبات لپاره هم حیاتي ارزښت لري. حفظ نفس یوازې د خپل ځان ساتل نه دي
د شریعت مقاصد تطبیق د خپل ځان ساتنه په حقیقت کې د ټولنې د امن، استقرار، ثبات او پرمختګ ساتنه ده. که هر څوک خپل ځان ته پام وکړي او له هره بابته یې سم وساتي، ټولنه سالمه، له ضعف او بې نظمۍ خوندي کیږي. بل شی چې مهم دی د جسم د روغتیا ساتنه ده. دلته د ناروغۍ درملنه، نظافت او طب ته ارزښت ورکول مطرح دي. ښه خوراک، د بدن او جامو پاکوالی او چاپیریال نظافت، دوا او ډاکټر، رواني سلامتیا او داسې نور موضوعات چې د روغتیا سره رابطه لري مطرح دي. انسان باید خپل بدن او روغتیا ته پام وکړي، له هغو کړنو ډډه وکړي چې د روح او روان ته زیان رسوي، لکه د نشهیي موادو استعمال، خرابې بازۍ کول چې انسان بدن ته زیان رسوي، لکه بوکسینګ، اخلاقي فساد، بې احتیاطي، د نقلیه وسایلو مثلا چلول بې احتیاطي سره نور خطرناک فعالیتونه. د انسان روغتیا ته هغه وخت ګواښ او خطر متوجه کیږي چې په ټولنه کې اساسي طبي خدمات او وقایوي تدابیر کافي نه وي. د تغذیې مسایلو ته لږ توجه وي، لایق ډاکټر او باکفایته درمل وطن کې لږ وي، او د روغتیا په ساحه کې تعلیم او علمي څېړنې محدود وي. طبابت او د هغو علومو ته نه توجه د انسان ژوند ته جدي تهدید دی، او دا د شریعت مقاصدو او خصوصا حفظ نفس خلاف دی. لکه د بدن د روغتیا ساتنه چې له اهم ضرورياتو او پر نورو ښځو یې ساتل فرض دي، همداسې د هغه علوم د ټولنې پر نورو ښځو فرض کفایي او پر اسلامي حکومت یې زمینه سازي فرض عین ده. بل شی چې مهم دی په حفظ نفس کې ذهني سلامتیا ده. نشهیي توکو او هر ډول ذهني فساد مخنیوی د شریعت له مقاصدو خصوصا حفظ نفس او حفظ عقل دی. اسلام د انسان د ځان، عقل سلامتي او تقویت ته جدي پاملرنه کوي. جسماني و عصبي ناروغیانې او په مخدره موادو اعتیاد د انسان ژوند او عقل ته مستقیم زیان رسوي. بدن او عقل یو په بل تړلي دي، که یو ناروغ سي بل هم اغیزمن کیږي. علما کرام فرمایي چې هر مخدر توکي چې عقل و نفس ته تاوان رسوي د شریعت له مخې منع دی، ځکه دا د حفظ نفس او حفظ العقل مخالف اعمال دي. شراب او د نورو نشهیي شیانو استعمال ځکه په اسلام کې منع دی چې بدن او عقل ته تاوان رسوي. په نشهیي توکو روږدېدل د فردي فساد ترڅنګ ټولنیزو ستونزو، مفاسد، جرم، اضطراب، فقر او د کورنیو د بې ثباتۍ سبب ګرځي. د هر اسلامي ټولنې او حکومت مسؤلیت دی چې د دغه مفاسدو د مخنیوي، تداوي او رغونې لپاره هر اړخیز کار وکړي. په اسلامي ټولنه کې د رواني سلامتیا خدمتونه باید د دیني، معنوي، تربیتي او طبیعي تداوي سره یو ځای سي. کلینیکي او سایکوتراپي علاجونه باید د اسلامي اخلاقو او دیني موعظو سره یو ځای سي. په ټولنه، مدرسو او جوماتونو کې د بدني ناروغیو، رواني او عصبي فشارونو، په مخدره موادو د اعتیاد د اضرارو پوهاوی او په کل کې د شریعت مقاصدو تبلیغ وسي، څو خلک په وخت تداوي وکړي. خو دا هغه وخت کېدای سي چې حکومت د شریعت مقاصدو ته جدي توجه وکړي. هیواد کې کافي لایق ډاکټران او باکیفیته دوا ولرو او نور مو ښځو او نر د ګاونډیانو په دروازو کې ژړې خولې نه وي پرته. او دا بیا هغه وخت کېدای سي چې د ټولنې په نرو ښځه د مربوطه علومو زده کړه عامه سي. بل مهم شی چې په حفظ نفس کې دی اقتصادي امن دی. د لوږې، بې سرپناهي، د ژوند د لومړنیو اړتیاو نشتوالی، بیکاري، فقر او د محتاجۍ مخنیوی د ځان ساتنې یا حفظ نفس له تدابیرو دي. په اسلام کې د زکات، صدقات، وقف او د بیت المال د ښه تنظیم له لارې د ټولنې اقتصادي امن تامین کېدای سي. د اقتصادي، زراعتي او د ژوند اړوند نورو علومو د زده کړې محدودیت فقر زیږوي چې حفظ نفس او انساني کرامت مستقیم تهدید دی. ټولنې ته د اقتصادي امن د ورکولو په منظور د لازمو علومو زده کړه د ټولنې پر افرادو فرض کفایي او پر اسلامي حکومت تشویق فرض عین دی. بل مهم شی په حفظ نفس کې د کرامت ساتنه ده. ځان ساتنه یوازې د جسم ساتنه نه ده، بلکې د انسان عزت او کرامت هم باید وساتل سي. الله پاک انسان عزتمن پیدا کړی دی. لکه د انسان د جسم وژل چې حرام دي، همداسې د هغه د شخصیت وژل هم حرام دي.
انسان لکه د ځان د ساتنې حق چې لري د خپل شخصیت او کرامت د ساتنې حق هم لري. ولقد کرمنا بني آدم. قرآن کریم فرمایي والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. صدق الله العظیم. هغه کسان چې مؤمنان نارینه و مؤمنان ښځې بې له دې چې هغوی څه ګناه کړې وي ازاروي، نو بېشکه هغوی د دروغ تور او ښکاره ګناه پر خپل ځان بار کړي دي. انسان باید له هغو اعمالو ډاډه وکړي چې د چا عزت او حیثیت ته زیان رسوي، حتی چې د خپل حیثیت خرابوي. داسې کار ونه کړي چې د حیثیت خراب شي. له استبداد، ظلم، توهین، تحقیر، فقر او د ذلت مخنیوی په حفظ نفس کې شامل دي او د شریعت له ضروري مقاصدو کې د اسلامي اخلاقو په پیاوړي کولو او په ټولنه کې پوهه، اخلاق او د علم په خپرولو سره د انسان کرامت ساتل کیږي. بې عدالتي، زورونه، تعذیب، شکنجه، توهین او انسان په بې علمۍ او ناپوهۍ کې ساتل د بشري حقوقو صریح نقص او د نفس د نه ساتلو په معنا دی. په حفظ نفس کې بل شی د له شر او خطر ځان ساتل مهم دي. حفظ نفس دا معنا چې انسان باید له خطر او شر ځان وساتي، هغه که ظاهري شر او خطر وي او که باطني. بې امني، فقر، کډوالي، ککړ چاپیریال، نشهیي مواد، دا ټول د انسان ژوند ته ظاهري خطرونه دي چې باید لرې شي. بد اخلاقي، کینه، بغض، ریا، کبر، حسد، غیبت، بدګماني، تهمت، بې علمي، استبدادي نظام، رواني فشار، دا ټول باطني شرور او خطرات دي چې د قرآن کریم اخري سوره والناس کې اشاره ورته سوې ده. باطني شرونه د عبادت خلوص له منځه وړي، اخلاقي فساد په ټولنه کې زیاتوي، د انسان او ټولنې ترمنځ اعتماد له منځه وړي او انسان ذلیل ټولنه وروسته پاتې کوي. که انسان یا یو هیواد فکر وکړي چې د دوی بقا په خطر کې کیدای شي، د هغه شر د دفع لپاره باید تیاری ونیسي. نظامي قوت جوړول د همدغه کار دپاره دی چې په هغه ترهبون به عدو الله و عدوکم. دومره نظامي قوت به وي چې دښمن ورڅخه وویریږي. د دغسې نظامي قوت جوړول د حفظ نفس برخه ده. جهاد د ځان دفاع ده. قرآن کریم فرمایي په تاسې څه سوي دي چې د الله په لاره او د کمزورو نارینو، ښځو او ماشومانو د ژغورلو لپاره جنګ نه کوئ. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. صدق الله العظیم. د حفظ نفس تقاضا دا ده چې انسان باید له هره شره مطمئن او با کرامت ژوند ولري. بله موضوع چې مهمه د ځان وژنې او تاوتریخوالي مخنیوی دی. د ځان ساتنه په دې معنا هم ده چې انسان خپل ځان په قصدي توګه په مرګ یا هلاکت کې وانچوي. الله تعالی جل شانه فرمایي ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. چې بل ځای فرمایي خپل ځانونه تباهي ته مه ور اچوئ. ولا تلقوا بأیدیکم الى تهلکه. یا فرمایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما. که څوک د یو تن ژوند وژغوري، داسې ده لکه د ټول انسانانو ژوند چې ژغورلی وي. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. جګړه، وژنه، جسمي تاوان، ذهني فشار، خفګان، ذلت او د کرامت ماتول د نفس سلامتي تهدیدوي. اسلام د انسان د روحي او ټولنیز روغتیا ساتنه د حفظ نفس برخه ګڼي او د روحي سکون او اخلاقو لوړوالي لپاره لارښوونې لري. اسلامي شریعت د دې خطرونو د مخنیوي لپاره مناسب تدابیر لري چې د هر ډول ناوړه تاوتریخوالي، ظلم او د بېګناه انسانانو د وژنې او تذلیل مخنیوی کوي. د ټولنیزو مفاسدو مخنیوی. حفظ نفس یعنی د انسان ژوند، بدن، عقل، روح، حیثیت او حرمت ساتل. اسلام یوازې د مرګ مخنیوی نه غواړي، بلکې غواړي انسان روغ، هوښیار، فعال، با اخلاقه، د عزت څښتن او د امت و انسانیت لپاره ګټور وي.
ظلم، بې عدالتي، اداري او اخلاقي فساد او ټولنیز ګډوډي د انسان د ژوند چاپیریال خرابوي. شریعت د دغسې مفاسدو پر مخنیوي ټینګار کوي تر څو خلک په ټولنیز امن او ثبات کې ژوند وکړي. موږ وویل چې حفظ نفس د شریعت له مقاصدو څخه دی، خو شریعت یوازې د خطر مخنیوی نه بلکې د خیر زیاتونه هم ده. امام شاطبي صاحب او اکثریت په اتفاق علما وایي شریعت د مصالحو د جذب او د مفاسدو د لرې کولو لپاره دی. جلب مصالح د خلکو د دین، دنیا، روغتیا، مال، اخلاق، کورنۍ او د ټولنې اصلاح او خیر و برکت لټوي او د هغو حصول غواړي. د فساد دفع عبارت دی د ضرر، ظلم، ناامنیت، استبداد، بې علمي او د هر هغه شي چې انسان یا ټولنې ته زیان رسوي له منځه وړل دي. که د نفس ساتنه دفع مفسده وي نو د نفس اصلاح، تقویه او عزتمند کول جلب مصلحت دی چې دواړه دفع فساد او جلب مصلحت یو ځای شریعت تکمیلوي. امام شاطبي رحمت الله فرمایي چې شریعت غواړي چې بالغ او عاقل انسان یوازې ژوندی نه وي بلکې با اراده بنده وي. مکلف انسان باید د خپلو نفساني او شریرو غوښتنو له تسلط راویسته سي تر څو د خپل اختیار او آزاد انتخاب له مخې د الله بنده او د خلکو محسن وي. خیر الناس انفعهم. امام غزالی رحمت الله فرمایي شریعت د بندگانو د دنیا او آخرت د ګټو د ساتلو لپاره وضع سوی دی. ابن عاشور رحمت الله علیه فرمایي اسلام د انسان د جسم، روح او عزت ساتلو ترڅنګ امن، صحت، حریت، تعلیم، مسؤلیت، اخلاقي لوړتیا او پرمختګ ته لومړیتوب ورکوي. د انسان ژوندی پاتې کېدل ممکن دي خو که ناپوه، بې علمه، بې احساس، فاسد او یا بې هدفه وي داسې ژوند د شریعت له نظره ارزښت نه لري. که انسان نر، ښځه بې علمه، ناپوه او جاهل پاتې سي دین نسي ساتلی. بې علمي او ناپوهي و عقل و معیشت لوی ګواښ دی. که فکري رغونه او تقویه نه وي عقل سخت متضرر کیږي او که فرد سم تربیه نسي ټولنه فاسده، منحته او نوی نسل خرابیږي. دا د اسلامي حکومت دنده ده چې د حفظ نفس او حفظ عقل په منظور ټولنه له خرافاتو او منحت کلیوال ذهنیت راوباسي او د شریعت مقاصدو سره عیاره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دې حفظ نفس باقي تشریح په بل پیغام کې.